کترمنو عزتمنو دا یوه مسله هم ډیره پر میډیا ګرځي چې یو سلفي عالم دی الحدیث والا هغه یو خبره کړې ده چې دغه چا څه 2 رکعاته تیر وي او دی راسي په امام پسې لمونځ کې وایي زه 4 رکعاته کوم په دې حاضر امام پسې نو دا خو د په درواغو باندې شروع وکړه نو دا زموږ خلک هر یو دغه ویډیو مال رااستي تشویش کې دي چې دا اوس څنګه مسله ور عزتمنو تاسو په دې موضوع ځان پوه کړئ اسې یو څوک یو خبره وکړي دماغ په تشویش کې چې دا 1400 کاله صدا مسله را روانه 1400 کاله صدا خبر را روانه او بس کیسو چای څو ورسي به دماغونه په تشویش کې کیږي په امام پسې کچيري یو مقتدی اخره ناس ته هم ونسي ام داسې دی لکه دا 4 سره رکعتونه چې په دې امام پسې کړي که اخره ناس ته ورسره ونه ځکه د لمونځ د امام تابع دی چې امام څوک کوي ته به هغو نه کوې اوس ګوره یو سړی ګسه مسافر پر مسافر باندې 2 رکعته فرض دي مثلا د ماپښین د مازګر د ماخستن دی رالی په یو مقیم امام سره لمونځ کوي اخره ناس ورسره ونیوله امام سلام ګرځېدو سره مخکې دی ورسره شریک نو دی به 2 کې که به 4 به کوي هلنګې پر دغه فرض 2 وله خو د امام اقتدا وکړله پر امام چې څو فرض شو په ده باندې ماغونه فرض دویمه خبره دا مولوي صاحب ته ګوره موږ وایو چې بالکل دا نیت دی دا د زړه د ارادې نوم دی دا د زړه د قصد نوم دی سړی یو قصد وکړي یو اراده وکړي نو په زړه کې خو هم ته د 4 رکعاتو اراده په دې امام پسې لرې زه د هغه سلفي عالم ته وایم چې ته په یو امام پسې نیت تړې چلو ټیک ده پر خوله دې نه وویله نو په زړه کې خو ته د هغه 4 رکعاتو نیت پسې لرې که نه لرې که ته وایه د 2 رکعاتو دا زه په دې امام پسې لرم 2 رکعاته بیا زه ځان ته لرم هسې د خلکو دماغونه په لور وګرځوئ دماغونه کې تشویش ور واچوئ دویم موږ نه وایو چې په خوله باندې نیت ویل ضروري دي دا صرف د توجه حاصلولو دپاره چې سړي توجه لمانځه ته سي چې دی د زړه د خولې خبره چې سره یوه سي نو هغه توجه برابر سي په دا وجه کې یو سړی په خوله نه ووایي نو کم حنفي عالم یا کم عالم ویلی دي چې دا لمونځ نه دی سي چې ته په خوله باندې نیت نه که یو چا ویلی دی چې څوک په خوله نیت نه وتړي یا نیت نه ووایي د ده لمونځ نه صحیح کېږي بیا ته اعتراض وکړه نه داسې ده چې څوک په خوله نیت تړي موږ وایي دا ډېر ثواب لري دا خو صرف د یو توجه حاصلولو دپاره او که څوک په زړه کې نیت ولري بس په خوله ګسه ونه وایي هم ټیک نو که امام پر آخر اتایات وي ام به ته 4 رکعاته یادوي ام به ته د 4 رکعاتو نیت پسې تړې اگر چې پر تا باندې فرض 2 رکعاته د سفر 2 رکعاته پر سړي فرض دي لیکن د امام سره شریک کېږي ته به د 4 نیت کله کله بعض وایي په امام پسې چې درې مسافر چې په مقیم امام پسې درې نیتونه به مثلا رکعتونه به نه یادوي هسې به درې دا هم غلطه خبره ده رکعتونه به یادوي سلام په زړه کې به د 4 رکعاتو نیت لري هر خبره باید ځان ته تشویش نه واچوي د امام سره که اخره ناسه ونیوله تا داسې لکه 4 سره رکعاته چې په امام پسې ونیسي که دا سلفیان دا وایي چې یا 2 رکعاته په جومات سو 2 رکعاته غیر جومات اوس دا 4 رکعاته جومات د دې د خبرې څخه دا معنی چې 2 رکعاته په جومات دي 2 رکعاته په غیر جومات د 2 رکعاته به د جومات ثواب د 2 رکعاته په غیر جومات ثواب ای یو ورور ولټ سپیکر ته ودرېږي چې په دماغ کې څه رالو هغه چې په زړه کې څه ورله دی هغه خلک بدګمانه کی خلک بدزنه کی خلک د خپل منځو څخه بیزاره سړی خود چې خبره در خله را باسي د غونی فکر او سوچ خوې چې باید زه څه وایم الله دې مستعقل سلیم را پنسي